دا منافقانو نو پاک مؤمنان دا غوی شان بیانیږي او چې بعض دا غوی تذکره وشو چې هغه د قبا کې وو. ان الله اشترى من المؤمنین، یقینا الله غستی د مؤمنانو انفسهم نفسونه دا غوی و اموالهم او مالونه دا غوی بأن لهم الجنة، وبدل د دې کې چې دوی له جنتي، یعنی الله بیع کړی د مؤمنانو سره اغستی دي د هغوی نه نفسونه د هغوی. نفس یې مخکې ذکر کړو د مال نه، حالانکې قرآن کې اکثر مال مخکې راځي نفس وروسته راځي. وجه دا دلته جهاد باست او جهاد کې مال قربانول اگر که دام ګران دي خو بیا هم په نسبت د نفس مال لګول اسان دي. ځان پکې بالکل ختمول دا ګران کار دی. دی مؤمنانو ځانونه هم خرڅ کړي، مالونه هم خرڅ کړي، بدل کې به الله ورکوي جنت. کارونه یې دا دي یقاتلون فی سبیل الله، جنگ به کوي دوی په لاره د الله کې. بیا هسې خو نه کېږي که نه چې خپل سړی په خپل باندې ور واچوي او الله غفور رحیم دی، دا به یې کېږي نه. دوی چې د جنت الله ته ویلی چې راکوي به، خو حدیث کې راځي چې ان سلعة الله غالیه، کم سامان چې د الله سره دی خو ډېر ګران دی. نو دې ګران سامان دپاره به څه محنت کوي که نه. نو دوی جنگ کوي په لاره د الله کې، فیقتلون ویقتلون، نو وجني به کافرانو لره او وجلی کېږي به دوی. کله به داسې چې دوی به کافران وجني او روغ رمټ به راشي غازیان به، کله به خپله سر کېږي شهیدان به شي. وعدا علیه حقا، وعده ده په ذمه د الله، یا وعده ده په الله باندې رښتینی. دا وعده الله په ځان لازمه کړې ده، هغه به پوره کوي. فی التورات والانجیل والقرآن، په تورات او انجیل او قرآن کې. خالي دې اوس دوه مطلب دي. یو چې تورات او انجیل او قرآن کې هم دا خبره وه چې څوک جهادونه کوي او یا کافر وجني یا په خپله مړ شي، دله به الله جنتونه ورکوي. او بعض علما وایي چې نه، مطلب دا دی چې په تورات کې او په انجیل کې دا خبره لیکلی شوې وه چې کوم لوز چې به الله د اخرني امت سره کوي هغه به پوره کوي، او دواړه کېدی شي. نو دا بیا ګوره اغستونکی څوک دی؟ الله خرڅونکی پکې نه دی، مؤمنان. که موږ دواړو طرفونو ته مؤمنان څه ورکوي؟ اخلي څه؟ مجرد اخلي. اغستونکي مؤمنان دي، ورکړي دوی څه دي جنت په مقابل کې؟ خپل ځانونه ورکړي دي، خپل مالونه ورکړي. هر بیه چې کېږي دې کې ګواهان وي، نو دا بیه په دې کې ګواهان ملائک دي، د الله رسولان دي، ټول دوی ګواهان دي. بیا هر بیه کې لیکل کېږي، نو لیکل شوي دي په تورات کې، په انجیل کې، په قرآن کې، چې دا لوز دی دا به الله پوره کوي. ومن اوفى بعهده من الله، او څوک دی ډېر پوره کوونکی د لوز خپل د الله نه. فاستبشروا ببيعكم، بس خوشحاله شئ په دې سودا خپلې، الذي بايعتم به، هغه چې سودا وکړه تاسو په هغې. وذلك هو الفوز العظيم، او دا کامیابي ده لویه. ډېر روان آیت کې د دې خلکو نور صفات بیانېږي، دا چې ځانونه او مالونه یې خرڅ کړي. یو قول دا دی. بل قول دا دی وی الله وایي چې دا جنت د دې خلکو دپاره دی چې بیه کړې ده، او د دوی دپاره هم دی دا کوم چې اوس ذکر کېږي. التائبون، توبه ویستونکي، العابدون، بندگی کوونکي دي، الحامدون، ستاینه کوونکي دي، السائحون، روژې نیونکي دي.
او یو ترجمه السائحون ګرځېدونکي دي د جهاد دپاره. حدیث کې راځي که رسول صلی الله علیه وسلم وی زما د امت سیاحت چې دی هغه څه دی؟ هغه جهاد دی. او بعض علما وی ګرځېدونکي دي معنا د علم زده کوونکي دي. طلبة العلم علم چې زده کوي د یو ځای نه بل ځای ته بس ځي که نه وی هغه ته مراد دي. او د الله رحمت پراخه دی دا ټول پکې انشاءالله دننه داخل دي. الراکعون رکوع کوونکي دي، الساجدون سجده کوونکي دي، الآمرون بالمعروف حکم کوونکي دي په نیکۍ سره، والناهون عن المنکر او منع کوونکي دي د بدۍ نه، والحافظون لحدود الله او ساتنه کوونکي دي د حکمونو د الله. یا خدا د دغه مجاهدینو صفات دي او یا مطلب دا دی چې جنت د هغوی دپاره هم دی او د دې خلکو دپاره هم دی. وبشر المؤمنین او زیر ورکه مؤمنانو ته. مؤمنان صرف د زیرو او د جنت حقدار دي. اوس دا ټول صورت چې دی مدني دی، دا روان آیت مکی دی. نو دا یو آیت په دې ځای کې لګېدلی دی او په دې کې د الله حکمتونه دي. مناسب دی دې صورت د دې موضوع سره مناسب دی. شان نزول، سبب نزول مختصر دا دی چې کله ابو طالب مړ کېدو رسول الله وسلم د هغه خوا کې ناست و ورته یې ویل تره یو پیر کلمه ووایه، یو پیر چې زه درله بیا بخښنه خو وغواړم د الله په مخ کې، سپارش خو به درله کوم د قیامت پر ورځ نو چې تا کلمه نه وي ویلې نو سپارش به زه په څه وکړم. خوا کې ابو جهل او بعض نور ناست و ورته یې ښه عبدالمطلب دین پرېږدې په اخره کې ځان شرمې، اخره کې هر څه خراب دی او د دواړو طرفونو ته دا مقابله روانه اخري خبره هغه دا وکړه چې زه د عبدالمطلب په دین یم. حالانکه په خپله ویلي وي خره ته پته چې درواره مې په حق دی، خو لولا الملامه وی که دا ملامتیا نه وی که نه ما به دا دین قبول کړی. لاړ جهنم ته په دقه سوچ کې خلک به څه وایي. موږ هم وایو زموږ پښتانه خو عنواني دا خبرې دي، خلک به څه وایي. عجیبه ما سره دا وشو دا زه ملک ته چې تللی وم څه ملګرو ته ما دا خبره هم وکړه، ما هلته دا خبره دومره غالبه ده چې خلک به څه وایي چې ما ته په خپلې یو څو مسلې هلته رالي نو زړه ته مې دا راله خلک به څه وایي. نو بیا مې ځان ته وایي چې ته خو دې خلکو ته وایي چې دې ټکي ته مه ګوره، نن ته وایې خلک به څه وایي. هلته دا یو ماحول جوړ شوی دی، که زنانې دي هغوی هم وایي خلک به څه وایي، که نارینه دي یو هغه هم وایي خلک به څه وایي. دا خلک به څه وایي ټکی ډېر خطرناک دی. الله دې موږ ټول له طاقت راکړي چې دا بدل کړو په دې چې الله به څه وایي، بیا به هر څه برابر شي. نو کله چې دی مړ شو په شرک او په کفر باندې نو الله رب العزت رسول الله وسلم دا خبره وکړه وی زه چې تر څو الله منع کړی نه یم د دپاره بخښنه غواړم. الله رب العزت آیتونه راولېږل چې مشرکانو له به بخښنې نه غواړئ. ښه او عجیبه درته دا ووایم شیعګان او بریلیان او صوفیان حضرات چې په دغه لار هغوی په دې کوشش کې دي چې ابو طالب مسلمان ثابت کړي. نو سړی وایي چې زه ورته چې زما مخې ته یو سړی وایي چې دا ورته سړی وایي چې ته د دې خپل ایمان غم وکړه چې الله تا د جهنم نه څه کړي بچ کړي. ته اوس ابو طالب پورې کړې هغه یو کس دی تللی دی رسول الله وسلم وایي اگر وارې وایي زما تره په جهنم کې اگر وارې وایي او دوی وایي نه نه جي نه نو هغه چې د پیغمبر د هغې عزت کړی موږ منو. هغه ډېرې منډې د پیغمبر سره ډېرې منډې او چېرته لا اله الا الله ویلې څنګه جنت ته بوځي. ما كان للنبي ندی جایز پیغمبر لرا والذین آمنوا هغه کسان لره چې ایمان یې راوړی دی ان یستغفروا للمشرکین چې بخښنه وغواړي مشرکانو لره
ولو كانوا اولی قربا اگر کئی اغوی خپلوان د دوی یاد کا دا نه چې پردي مشرک له بخنه نشي غوښتی خیر دی دا بل زموږ خپل دی الله وایي که خپل من بعد ما تبین لهم وروستو د دې نه چې ښکاره شوي د دوی ته انهم اصحاب الجحیم چې یقینا هغوی اور والی دي نو د دې موږ ته څه پته لګي چې اور والی دي یو طریقه خو دا ده پیغمبر شتي او وحي ورته راغله په دې هم پته لګي که یو طریقه دا ده چې سړی ظاهري حالاتو نه اخري وخت پورې خبرې شي چې دی په دغه عقیده او په دغه باندې تللی دی نو بیا موږ ته له بخښنه نشو غوښتلی ځکه چې موږ ته څه نه دي معلوم چې ده توبه ویستې او واپس شوی اوس که څوک وایي چې ابراهیم علیه السلام دا کار کړی ابراهیم علیه السلام اوله کې دا کار کړی و پلار دپاره به یې بخښنه غوښته او دا امید و چې کیدی شي که د زما د پلار د شرک به پرېږدي نو الله به وبخي خو چې بیا هغه ته کله پته ولګېده چې دی دا نه پرېږدي او دی په دې باندې مضبوط دی نو دا خپله خبره یې بیا پرېښوده او سورة الممتحنه کې به راشي الله وایي د ابراهیم علیه السلام تابعداري په هر څه کې کوئ سوای په دغه خبره کې به یې نه کوئ دا چې هغه پلار له بخښنه غوښتلې وه په اوله کې غوښتلې وه دعوت اولنۍ ورځې وي خو چې پته ورته ولګېده چې پلار مې کافر دی مشرک دی نه پرېږدي دا کفر او شرک بیا دې خبرې نه واپس شو وما كان استغفار ابراهیم لابيه او نو بخنه غوښتل د ابراهیم علیه السلام پلار خپل لره الا عن موعده وعدها اياه مگر د وجې د لوز نه چې لوز کړی و هغه د هغه سره یا مگر د وجې د وعدې نه چې وعده یې کړې وه وعده د هغه سره دا یو وعده وه چې ابراهیم علیه السلام کړې وه خپل پلار سره چې زه به تا له بخښنه غواړم فلما تبین له نو هر کله چې ښکاره شوه خبره هغه ته چا ته ابراهیم علیه السلام ته څه ته ښکاره شوه انه عدو لله چې بېشکه دا پلار د ده دشمن د الله دی تبرأ من نو بیزاره شو د هغه نه ان ابراهیم لأواه حلیم یقینا ابراهیم علیه السلام خامخا ډېر نرم زړه واله صبرناک دا د هغه مشهور صفت اوس که چا پوخا دا کار کړی بخښنې غوښتلي دي مشرکانو لره الله وایي هغوی باندې څه ګناه نشته ځکه چې الله دا فیصله لا نه وه رالیږلې وما كان الله ليضل قوما او نه دی الله چې ګمراه کي یو قوم لره بعد اذ هداهم وروستو د دې نه چې هدایت یې کړی هغوی ته حتی یبین لهم ما یتقون تر دې چې بیان کړي هغوی ته هغه څه چې ځان بچ کوي هغوی د هغې نه یعنی دا هغه وخته پورې الله عذاب نه راولي یو سړی نه رانیسي چې څو پورې ورته هغه څه ذکر کړي نه چې د دې نه به ځان بچ کوي دې نه به ځان بچ کوي د دې نه بعد بیا عذاب راشي د عباس خبرې په دې لفظي ترجمه کې ډېرې واضحه نه وي نو ځکه بیا د وضاحت سره پته ولګي ان الله بكل شيء علیم یقینا الله په هر شي باندې پوهه دی ان الله له ملک السماوات والارض یقینا الله د پاره بادشاهي د اسمانونو او د ځمکې ده یحیي و یمیت ژوندي کول کوي او مړه کول کوي وما لکم من دون الله من ولی ولا نصیر او نشتی تاسو لره سوا د الله نه څوک دوست او نه